پتمنې خوري اسلامي دین ستا عزت غواړي، د انساني کرامت لسته بغاوت غواړي، د انساني کرامت لسته بغاوت. د ژوند لار کڼي پختۍ د حوا نورې څو خبرې واوره، لمنې ډکې ښې خوږې لکه شکرې واوره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. ستاسو روغتیا او خوشحالي زموږ هیله ده، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې هم په تن ولرئ. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسې په چوپړ کې یم، په دې هیله چې دا خپرونه هم ستاسو د پام وړ وګرځي. قدرمنو اوریدونکو، زموږ نننۍ خپرونې موضوع ځانګړې شوې د خاوند حقوق په ښځې باندې، چې د خاوند حقوق په ښځې باندې کوم دي او د مسلمانې ښځې صفتونه څه دي. اوس چې د ښځې په ذمه باندې چې څومره حقوق د خاوند دي، د هغې ټول په تفصیل سره بیانول البته په یو خپرونه او دوه خپرونو درې خپرونو کې نه کیږي. دا ډیر مشکل کار دی، خو زه به دا خپرونه په هغه اهم حقوقو باندې وچلوم چې کوم هغه عمده او اساسي حقونه د خاوند دي په ښځو باندې. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د نیکې ښځې 5 صفات بیان کړي دي، او دا یو معیار قایم کړی دی چې نیکه او دینداره ښځه هغه ده چې په هغې کې دا 5 صفات موندلی شي. په هغې ښځې کې چې دا 5 صفات چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام موږ ته په خپل احادیثو او لارښوونو کې بیان کړي، په هغې کې دا صفات نه وي، نو هغه ښځه کامله او مؤمنه مسلمانه ښځه نشي کیدلی. اول صفت د مسلمانې ښځې دا دی چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام بیان کړی، ان امرها اطاعته. د ټولو نه اول سبق مسلمانې لور ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ورکړی که ستا د ژوند ملګری ستا خاوند تا ته څه حکم درکوي نو د هغه اطاعت کوه، خو دا په دې شرط باندې چې په کوم سی باندې د ستا خاوند تا ته امر کوي د هغه شي نه الله رب العزت ته نه وي منع کړي. نو که د خاوند په اطاعت کولو کې د الله حکم ماتېده، نو بیا د خاوند اطاعت جائز نه دی. مثلا خاوند ښځې ته وایي چې ته د نامحرمه سړو سره کینه، او یا د ګناه په مجلس کې شرکت وکړه، په دې باندې مجبوره کړي، یا بې پردې ته د کور نه بهر ووځه، نو په داسې قسمه د ګناه په کارونو کې د ښځې اطاعت د خاوند نه دا لازمي نه دی، بلکې ښځه به په داسې کارونو کې د خپل خاوند نه سرغړونه کوي. لا طاعة للمخلوق فی معصیة الخالق. خو زما خویندو، د دې خبرې پوره کوشش کوئ چې د خپل خاوند هر جائز خبره تاسې ومنئ، د هغه د منشا مطابق د وخت تیرولو کوشش کوئ، د خپل ټول سکون، ټول قربان، یعنی خپل چین او سکون ټول د خپل خاوند نه تاسې قربان کړئ. بیا تاسې وګورئ چې په ښځه او خاوند کې څنګه محبت پیدا کیږي. بیا لکه څنګه چې متل دی فرمایي، بیا به یک جان و 2 قالب وي، یو دماغ او 2 جسمونه به وي، یوه بیماری او 2 علاجونه به وي، یوه پریشانی او 2 دعا غوښتونکي به وي، یو کار او 2 سوچونه به وي، یو غم او 2 برداشت کوونکي به وي، یوه خوشحالي او 2 خندیدونکي به وي. نو ښځې ته دا په کار ده چې د خاوند د خوشحالېدو سره خوشحالي زده کړي، د هغه د غم سره غمجن کیدل زده کړي. دا نه چې کله خاوند غمجن وي او دا پیخاندي، او دا هم نه چې کله خاوند خوشحاله وي او دا غمجنه وي، بلکې د خاوند خوشحالېدلو سره د خوشحالي زده کړي، او د هغه د غم سره د غمجن کیدل زده کړي.
حضرت ابو دردا رضی الله عنه خپلې ښځې ته نصیحت کوي او ورته وایي که زه دې ناراضه وکتم نو راضي کومې، او که ته مې ناراضه وکتلې تا به زه راضي کوم. نو قدرمنو اوریدونکو، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ښځې اولنی صفت دا بیان کړی دی که خاوند هغې ته څه حکم وکړي نو هغه د خپل خاوند حکم مني، ځکه چې الله رب العزت خاوند مشر او امیر مقرر کړی دی او ښځه یې ماموره کړې ده. لکه چې فرمایي الرجال قوامون علی النساء، سړي په ښځو باندې نګران او منتظم دي. له بده مرغه نن په دنیا کې دا پیروپوګنډ دی چې ښځه محکومه جوړه کړې شوې، سړي دپاره برتري قایمه کړې شوې، ښځه قیدي او بندي ده. حالانکه مسلمانانو ورونو، خبره صرف د پوهېدو ده چې موږ پوه شو چې اصل واقعیت څه دی. پیغمبر علیه الصلاة وسلام دا فرمایي چې کله تاسې په یو سفر کې روانیږئ، 2 کسه 3 کسه، نو ځان ته به په هغه سفر کې یو امیر او یو مشر ټاکئ چې ستاسې د سفر انتظام وکړي چې ډېر لنډ سفر هم وي. دا خو لا پرېږده چې په یو کورنۍ کې ډېر یو اوږد سفر او یو اوږد ژوند تیروي، نو دلته خامخا یو امیر او یو مشر ته ضرورت شته دی. که په دې کورنۍ کې مشر او امیر نه وي نو په دې کورنۍ کې به ډېره سخته بدنظمي راشي او روزانه به په دې کورنۍ کې پریشانی او غم وي. نو صرف دلته د سړي قوام یا د سړي مشرتوب په ښځې باندې د انتظام دپاره دی، دا نه چې په هغه په کور کې محکومه وي او هغه په کور کې بندي او قیدي وي. او که په کور کې ښځه مشره شي یا په ټولنه کې ښځه مشره وي، رسول الله فرمایلی لن یفلح قوم ولو امرهم امرأة، هغه قوم به هیڅ چیرې کامیاب نشي چې د هغو مشره هلته ښځه اوسیږي، یا دا مطلب چې خپلو امورو مشره یوه ښځه جوړه کړې وي. همدارنګه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی اذا کان امراؤکم خیارکم، چې کله ستاسو امیران په ستاسو کې د ټولو نه غوره وي، و اغنیاؤکم سمحاؤکم، او ستاسو مالداران خلک سخیان وي، و امورکم شورا بینکم، او ستاسې کارونه په خپل منځ کې مشورې سره پوره کیږي، فظهر الارض خیر لکم من بطنها، نو بیا د ځمکې شا ستاسو دپاره ډیره غوره ده د ځمکې د خیټې او د منځ نه. او همدارنګه فرمایي و اذا کان امراؤکم شرارکم، که ستاسې مشران د ستاسو بدترینه خلق وي، و اغنیاؤکم بخلاؤکم، او ستاسې مالداران او مشران هغه بخیلان او بدبخته وي، و امورکم الی نسائکم، و امورکم الی نسائکم، او د ستاسې امور یعنی څه مطلب د ستاسې کارونه ټول ښځو ته سپارل شوي، نو فبطن الارض خیر لکم من ظهرها، بیا د ځمکې خیټه ستاسې دپاره د ځمکې سر نه ډېره غوره ده، چې تاسې په ځمکه کې هغه ډېر غوره دی ستاسې دپاره. نو قدرمنو اوریدونکو، تاسې د دې رسول الله د ویناو نه اندازه ولګوئ. هر کله چې یوه ښځه د یو وړوکي کور مشره نشي جوړېدلی، نو د پوره ملک مشر یا د پوره جامعې او د ټولنې مشره به څنګه جوړه شي؟ پیغمبر علیه الصلاة والسلام په بل حدیث کې د خپل فرمایي چې حضرت عایشه رضی الله عنها د رسول الله نه روایت کوي. پیغمبر علیه السلام فرمایي که ما یو انسان ته حکم ورکولی چې هغه بل انسان ته سجده وکړي، نو ما به ښځې ته حکم ورکړی وی چې هغه خپل خاوند ته سجده وکړي. لو امرت احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها. په ښځې باندې داسې اطاعت ضروري دی چې د دې خاوند د دې قابل ده چې حتی ښځه هغه ته سجده وکړي، خو چونکه سجده غیر د الله رب العزت نه بل د چا دپاره جایز نه ده، نو د دې وجې نه داسې حکم رسول الله نه دی ورکړی. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم په بل حدیث کې فرمایي لو ان رجلا امر امرته ان تنقل حجرا من جبل احمر الى جبل اسود ومن جبل اسود الى جبل احمر لكان حق لها ان تفعل. که یو سړي خپلې ښځې ته دا حکم ورکړی وی چې هغه دې د سور غره نه کاڼی ویسي تور غره ته او د تور غره نه دې راوړي سره غره ته، نو ښځې ته دا لازمه ده چې دا کار باید وکړي. دا رسول الله د مثال په طور باندې ارشاد فرمایلی دی. بالفرض ویلي خاوند خو هیڅ کله دا کار په خپلې ښځې باندې نه کوي، دا مشقت والا کار،
خو صرف رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی چې د ښځې اطاعت د خاوند نه دا ډیر لازم دی چې باید تل لپاره د خپل خاوند اطاعت وکړي. اوس هغه ښځه چې د خپل د خاوند اطاعت کوي الله دې ته څه اجر ورکوي که نه؟ هر کله چې د ښځې په ذمه شریعت داسې اطاعت ایښودی نو په دې باندې الله رب العزت هغه ته اجر و ثواب هم ډیر ورکوي. حضرت ام سلیم رضی الله عنها نه روایت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل کومې ښځې وفات چې په داسې حالت کې وشي چې د هغه نه د هغه خاوند راضي وي نو هغې ته جنت واجب دی، هغه به جنت ته ځي. یعنې ښځه وفات شي او د هغې نه د هغه خاوند راضي وي هغه ښځه به الله جنت ته بیوي، او کومه ښځه چې وفات شي په داسې حالت کې چې د هغې نه د هغه خاوند ناراضه وي نو هغه ښځه به جهنم ته ځي. دغه شان په یو بل حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې د نارینهو په نیکیو کې ښځې ته هم حصه میلاویږي، یعنی کم نیک کارونه چې نارینه کوي الله رب العزت به د هغو په ثواب کې زنانه هم شریکوي. حضرت اسماء بنت یزید رضی الله عنها د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضره شوه او د قاصد په طور رسول الله ته ویل چې زه د ټولو د ښځو نماینده تاسو ته راغلی یم، او داسې رسول الله ته وفرمایه چې بېشکه الله رب العزت تاسې ښځو او نارینهو ته نبي او پیغمبر راستولی یاستئ، خو کومه چې موږ ښځې یاستو هغه موږ په تا باندې او پر الله رب العزت باندې ایمان راوړی دی، خو موږ ښځې په کورنیو کې پابند یو او زموږ سړي په موږ باندې خپل خواهشات پوره کوي. د دوی اولادونه موږ په خپلو خېټو کې اوچتوو. د دې ټولو خبرو باوجود سړي بیا هم د ډیرو ثوابونو لایق دی یا د ډیرو ثوابونو په کارونو کې زموږ نه وړاندې دي، ځکه چې هغوی د جمعې منځونه کوي، جنازې ته ځي، د مریضانو عیادت کوي، جهاد کوي، حج کوي او عمرې کوي، او موږ د دوی په کورنیو کې د دوی د مال او د دوی د بچیانو حفاظت کوو. آیا الله رب العزت به موږ ته کوم ثواب راکړي که نه؟ د دې ښځې دا عجیبه او ناشنا سوال پیغمبر علیه الصلاة والسلام واورید. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د صحابه و کرامو په طرف متوجه شه او داسې وفرمیل آیا تاسو د دین په باره کې د دې ښځې نه زیات ښه سوال د چا نه تاسو اوریدلی؟ صحابه و کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین وفرمیل چې ای د الله رسوله موږ ته خو هم خیال نه و چې یوه ښځه دې داسې سوال وکړی شي، دا خو لا پرېږده چې د دې تصور موږ هم نه کوو. د دې نه پس پیغمبر علیه الصلاة والسلام حضرت اسما رضی الله عنها ته وفرمایل او هغې ته متوجه شه چې دا خبره په غور سره واوره او پوه شه کومو ښځو چې ته رالیږلی هغوی ته هم دا خبره وکړه چې د ښځې خپل خاوند سره ښه سلوک کول، یعنی کومه ښځه چې خپل خاوند سره ښه رفتار او ښه سلوک او ښه اخلاق کوي او ښځه چې د خپل خاوند خوشحالي لټوي او په دې باندې عمل کوي د دې ټولو د ثواب برابر دی. یعنی ښځه نارینه که په دنیا کې پر خپل ژوند کې حج کوي، عمرې کوي، جهاد کوي، د جمعې په منځونو کې اشتراک کوي، خو هغه ښځه چې د خپل خاوند اطاعت کوي، د خپل د خاوند رضا لټوي، الله رب العزت به د هغه نارینهو نه دې ښځې ته ډېر زیات ثواب ورکوي. خو له بده مرغه چې نن توسه پورې باندې موږ په معاش د خپل کورني ژوند باندې پوه نه شو، هغه زموږ د جهالت سبب دی. الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي. قدرمنو اوریدونکو د خپرونې په دې وخت کې ځو لنډې دمې ته، د دمې نه وروسته بیا هم زموږ خپرونه دوام لري. په دې هیله چې تاسو زموږ ملتیا وکړئ. دستا په حقله پیدا شوي اندېښنې را سره، یو خاناوړه رواجونه عنعنې را سره، بل خوا د ظلم او ستم دی افسانې را سره، دا له فریب او مکر ډکې زمانې را سره، د دوستۍ رنګ کې ستا دښمن درنه ستا پت غواړي، د انساني کرامت لستا بغاوت غواړي. قدرمنو اوریدونکو بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم په دې هیله چې تر دې دمه تاسو زموږ ملتیا کړې وي. د نیکې او مسلمانې ښځې دویم صفت چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام بیان کړی دی هغه دا دی چې ان نظر الیها سرته،
دویم صفت د مسلمانې ښځې او نیکې ښځې دا دی که خاوند هغې طرف ته وګوري نو هغه خوشحاله کړي، یعنې خاوند یې په کتلو خوشحاله کیږي. یعنې دا ښځه خپل رنګ روغن په شرعي حدودو کې دننه داسې ساتي چې هغه خاوند ته خوښ وي. داسې ډول او سنګار کوي کوم چې خاوند ته خوښ وي او خاوند یې خوښوي. خو له بده مرغه چې په دې سنګار او آرایش کې نن ښځې په دوه غټو غلط فهمیو کې غورځېدلي دي. لومبنۍ غلط فهمي دا کیږي چې بعضې ښځې په کورونو کې ډول او سنګار نه کوي، په کورونو کې خو د نوکرانو په شان اوسیږي، لکه د مزدورانو په شان خیرینې خیچنې او ډېرې مردارې جامې اغوندي، ویښته او غیره نه جوړوي، خو کله چې د بهر وځي کوم ځای ته میلمه روانوي نو ښه بیا سنګار کوي. حالانکه قدرمنو اوریدونکو په ښځه باندې د خاوند دا حق دی چې دا ښځه د خاوند دپاره باید سنګار وکړي. دویمه غلط فهمي د ښځو دا ده او اکثرې ښځې په دې کې مبتلا دي. هغوی چې کم آرایش یا سنګار کوي نو د شرعي حدودو نه هغوی تیریږي او دا د دیو سنګار چې کوم د اسلام په مقدس دین کې د خاوند دپاره هغه اسلام اجازه ورکړي د هغو نه خبره تیروي. جایز او ناجایز، حلال او د حرامو پروا اصلا نه کوي. مثلا بعضې ښځې داسې فیشن خوښوي چې د خپل نوکان ډېر زیات لویوي او د خپل د نوکونو حفاظت شروع کوي، بیا د هغو ساتنه کوي تر دې چې دا نوکان پرېږده چې د نوکانو نه چاړې او چاقوان جوړیږي. حالانکه د نوکانو پرې کول او د هغو د حکم د ټولو د پرې کولو حکم د ټولو نه افضله خبره ده. باید چې په یو هفته کې پرې کړي او که نه وي د یو هفتې په منځ کې 15 ورځو کې او آخري موده یې 40 ورځې ده. که څوک د 40 ورځو نه بره نوکان ساتي هغه اشد ګنهګار دی. درېیمه غلط فهمي د ښځو دا ده چې ځینې ښځې په نامه د سنګار باندې د خپل ویښته کټ کوي او ځان مشابه کوي د سړو سره، او حال دا چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په داسې سړو باندې لعنت ویلی او په داسې ښځو باندې لعنت ویلی. کم سړي چې ځان مشابه کوي د ښځو سره یا کومه ښځې چې ځان مشابه کوي سړو سره، رسول الله په دواړو باندې لعنت ویلی دی. دغه شان بعضې ښځې د ښایست حاصلولو دپاره خپلې وریځې نری کوي، خپلې وریځې اړوي او په غاښونو کې فاصله پیدا کوي. حال دا چې په داسې کولو باندې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په داسې ښځو باندې لعنت ویلی دی. همدارنګه په بعضې ښځو کې دا مرض پیدا شوی دی چې ډېرې نرۍ جامې اغوندي او په سر باندې د خپل ویښته راټول کړي، هغه ټول په یو ځای کې وتړي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې ښځو په هکله ویلي دي هغه ښځې چې لنډې او تنګې جامې اغوندي او د خپل د سر ویښته راټولۍ ټول په یو ځای کې تړي د زینت دپاره، رسول الله ویلي چې دا ښځې به جنت ته هم داخل نشي او د جنت بوی به هم د دې پوزو ته ورنشي. نو قدرمنو اوریدونکو باید چې زموږ هر کار د اسلام چوکاټ دننه وي او کومه لاره چې الله رب العزت او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته راښودلي د هغه مطابق موږ عمل وکړو. دا نه چې زموږ کارونه د اسلام د چوکاټ نه بهر شي چې هغه اسلامي حقوق چې خاوند په ښځه باندې لري هغه حقوق په غضب او په لعنت د الله رب العزت باندې بدل شي. الله رب العزت دې موږ ته هدایت وکړي. دریم د نیکې ښځې صفت چې پیغمبر علیه الصلاة وسلام بیان کړی دی چې وین اقسم علیها ابرته، که خاوند یو داسې کار قسم وخوري چې د هغې پوره کول ښځې سره متعلق وي نو د هغه ښځه دا قسم باید پوره کړي ورته. خاوند قسم خوري په یو کار باندې چې زه به دا کار کوم او هغه کار مربوط دی تر ښځې پورې، نو ښځې مسلمانه ښځې دپاره دا مناسب دی چې د خپل خاوند په خپل قسم کې باید بری وګرځي، هغه خانس نه کړي. دا د نیکې مسلمانې ښځې صفت دی. مثلا خاوند دا خبره کوي چې زه به 15 کسه نن په کور کې میلمه کوم، هغو ته به ښه ډوډۍ ورکوم، نو دا ښه ډوډۍ خو تیاروي ښځه تیاروي، نو دا د نیکې او مسلمانې ښځې صفت دی باید چې د خپل خاوند د هغه په قسم کې امین او بری وګرځي، خانس یې نه کړي. دا نه چې ته یو څه وایې او د خپل ښځه تا ته بل څه وایي چې ستاسې ټول ژوند به په ناخوالي او بدبختي او په مصیبت کې تیریږي.
څلورم صفت د مسلمانې ښځې پیغمبر علیه الصلاة وسلام داسې بیان کړی و ان غاب عنها نصحته فی نفسها و مالها. د نیکې ښځې څلورم صفت دا دی چې د خاوند په غیابت کې چې خاوند په کور کې نه د خپل ځان د عزت او د خاوند د مال حفاظت وکړي. چې خاوند په کور کې نه دی باید د خپل عزت هم وساتي، د خپل د خاوند عزت هم وساتي، او کومه مال او دارایی چې خاوند په کور کې پریښې ده باید د هغې حفاظت هم وکړي. دا نه چې کله خاوند په کور کې نو هغه په کور کې پردم کوي، سترم کوي، او چې کله خاوند په کور کې نه نو بیا بې پردګي اختیار کړي. او داسې نه چې خاوند په کور کې د هغه مال ته لاس نه وړي، او چې کله خاوند د کوره اوځي نو په ناجایزه طریقې باندې په حرامه طریقې باندې د خپل خاوند مال هر ظرف ته دا مصرفوي. ځکه پیغمبر علیه الصلاة وسلام فرمایي المرأة راعیة فی بیت زوجها، ښځه د خپل د خاوند د کور نګرانه ده او دا مسئوله ده. پنځم صفت د مسلمانې ښځې پیغمبر علیه الصلاة وسلام داسې بیان کړی دی. د نیکې ښځې پنځم صفت دا دی چې د خپل خاوند د دینداري او ایمانداري فکر کوونکي وي. تل لپاره په دې تلاش کې وي چې زما خاوند څنګه دینداره، مسلمانه او با ایمانه وي. د هغه د منځونو، د هغه د روژو، د حلال او د حرام فکر کوونکي وي. پیغمبر علیه الصلاة وسلام په حدیث کې صحابه و کرامو رسول الله نه پوښتنه وکړه. پیغمبر علیه السلام په حدیث کې فرمایي صحابه و کرام رسول الله نه پوښتنه وکړه چې کوم مال ډیر غوره دی؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل د ټولو نه بهترین مال هغه ذکر کوونکې ژبه ده، او د ټولو نه بهترین مال هغه شاکر زړه دی چې هغه شکر وباسي، او داسې ایمان والا مسلمان والا ښځه ده چې هغه د خاوند مدد کوي د هغه په ایمان باندې. که خاوند مونځ نه کوي ښځه تل په دې تلاش کوي چې هغه مانځه ته وهڅوي. که خاوند روژه نه نیسي نو تل لپاره ښځه دې کوشش کې ده چې خپل خاوند روژې طرف ته وهڅوي. که خاوند په منکراتو او په فحشاو کې گرفتاري، ښځه تل لپاره دا کوشش وکړي چې خپل خاوند د منکراتو او د فحشاو نه بچ کړي. نو دا مسلمانه ښځه ده. الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي چې کومه ژوند د ښځې او د خاوند په منځ کې دی هغه د اسلام د چوکاټ دننه وي، چې الله رب العزت زموږ نه راضي شي. او ښځه باید د خپل خاوند ډیر خیال وساتي. هغه خاوند چې هغه د اسلام په امورو به پابند وي او تل لپاره په خپل اعمالو کې د الله رب العزت رضا لټوي. خو له بده مرغه په ځینې کورنۍ کې موږ وینو چې ځینې زموږ خویندې دي ډېرې مسلمانه، بادیانته، امینې، عفیفې، خو د هغو خاوندان چې موږ وینو ډېر بدبخته انسانان، ډېر جاهل انسانان چې اصلا د خپل د ښځو په حقوق باندې نه پوهیږي، هغو سره د ژوند په طریقه باندې نه پوهیږي، هغو سره د اخلاق په طریقه باندې نه پوهیږي. بیا نو د داسې خاوندانو اطاعت اصلا ضرور نه دی. الله رب العزت دې په موږ او تاسو ټولو باندې رحم وکړي. قدرمنو اورېدونکو دا به زموږ نننۍ خپرونه ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته حاضرېږم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند او پاتې ورځم نیکمرغه پاک الله مو مل شي. هغه رایاد کړه چې په خاورو کې ژوندی ښخي دي، هسې بې ځایه او په ظلم ناروا ځوري دي. ته وې رټلي له ستمه تل په ویر ژړي دي، په دې ګناه چې ته یې ښځه په ښو نه یادې دي. اوس همغه انسان ناولی ستا سیرت غواړي، د انساني کرامت لسته بغاوت غواړي. پتمنې خورې اسلامي دین ستا عزت غواړي، د انساني کرامت لسته بغاوت غواړي، د انساني کرامت لسته بغاوت غواړي. اسلام چې راغی ستا عزت او فضیلت په ځای شو، تشوی درنه ستا کرامت او طهارت په ځای شو. ستا احتشام او ستا ارزښت او ستا فطرت په ځای شو،
ستا ټول حقونه شو په ځای ستا حمایت په ځای شو نن د اسلام دښمنان تا نه ضلالت غواړي د انساني کرامت لسته بغاوت غواړي پتمنې خورې اسلامي دین ستا عزت غواړي د انساني کرامت لسته بغاوت غواړي د انساني کرامت